په دې ورځو کې نړۍ د افغانانو لپاره یو نوې تیار پاڼه پرانیستې ده او د هغوی په ډله ییزه توګه نیول او شړلو کې ښکیل ده. د ترکیې رسنیو د دې هیواد د مهاجرت ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې 152,000 بې اسناده کډوال نیول شوي دي چې 42,000 یې افغانان دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې له افغانستان څخه کډوالۍ په لوړه کچه کې پاتې ده او د قانوني کډوالۍ د مدیریت لپاره د اروپایي هیوادونو د زیاتیدونکي فشار له امله د دوی د نیولو پروسه ګړندۍ شوې ده. در چنین شرایط انتظار میره که دولت‌ها و کشورهای میزبان و مهاجرپذیر به شمول همسایه‌ها و کشورهای منطقه در واقع در روشنایی به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی وظایف اخلاقیشان را در قبال مهاجران و به صورت خاص مهاجران افغانستانی ادا نمایند و از اخراج آنان به افغانستان جدا جلوگیری نمایند. د ترکیې د کډوالۍ اداره ویلي چې سوریه، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وروسته له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوړ شمیر لري. د ترکیې د کډوالۍ اداره په 2015 کال کې له 150,301 څخه ډیر کسان ونیول چې له دې ډلې څخه 22,202 تنه افغانان ول. د افغانانو د نیولو کچه په غیر متناسب ډول لوړه ده او ترکي چارواکو د کډوالو نیول او شړل ګړندي کړي دي چې دا اقدام هیواد ته د کډوالو د بیا راستنېدو لامل شوی دی. برای کاهش نگرانی مهاجران افغان در ترکیه و یافتن یک راه حل پایدار باید اقدامات فوری در جهت حمایت از حقوق مهاجران، اون مشاوره حقوقی رایگان و همچنین کمک بشود به اون وضعیت اقامتی افراد در این کشور و جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان در این فصل زمستان در واقع با مشکلات فراوانی روبرو است و دولت کنونی افغانستان بتواند در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه‌ای با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این مهاجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. دا په داسې حال کې ده چې پرون نږدې 4,000 کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شول.